رب العالمین فرمایي چې زه د سره کله مدد وکړم د الله د مدد مقابله کې څوک هم مخې له نشي راتلی چې زه را سره مدد وکړم نو تاسو څوک نشي رسوا کول او که زه نو رسوا کړم نو تاسو څوک تاسو سره مدد نشي کول ان ینصرکم الله که الله د سره مدد وکړي فلا غالب لکم نو تاسو باندې څوک غلبه کوونکی نشته او الله وایي که زه مو رسوا کړم مدد د سره ونه کوم څوک شته چې تاسو سره مدد وکړي نه الله وایي په ما باور کوئ او د دې مثالونه مونږ ته الله ښودلي دي د بدر په غزا کې 314 مسلمانان 313 او کافران تقریبا 1000 کسانو 900 یعنی 1000 کسانو تقریبا کافر ټول مسلحو ټول سره وسته مسلمانانو سره اته توري دي باقي سره د کجورو ډنګونه دي کافرانو سره او یا اسونه دي مسلمانانو سره 2 سونه کافرو سره 200 خان دي مسلمانانو سره او یا خان د 200 مقابله 2 اسونه د او یو مقابله اته توري د 900 تورو مقابله د کجورو دان د تورو د نیزو مقابله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګرو سره مشوره کوي چې څوک مرګري حضور پاک ته وایي فرمایي الله رسوله څه چې ستا خوښی مونږ در سره مرګري که ته په دریاب ورځې مونږ در سره ورځو که ته ډېر لرې پورې مونږ ورغورځئ په مونږ سفر کې مونږ در سره روان یو ټول متفق دی د رسول الله مبارک سره او بیا د دواړو جهانو مبارک سردار الله تعالی سوچتای د الله نه سوال کوي د یو سفر لاندې په عربی کې سفر ته عریش وایي کوم ځای چې حضور پاک دعا کړې د الله نه د هغه سفر لاندې اوس په هغه ځای جومات جوړ دی مسجد عریش ورته او ډېر پساره حضور پاک الله ته جاړي او فرمایي یا الله ما به نه رسوا کې که زما د مرګرو شکست ومون ته خدا زما رسوایي ده خدای ما به نه رسوا نه الله زما د مرګري جیاو اوږي دی خدای دا نهر دی خدای وفاتون خپې بلې خپې راغلی او که دا دې میدان کې مړه شو تر قیامته پورې به ستا نوم ارشتو والا پورې پاتې نشي جړلې صادر مبارک کې شاته پرېوت حضرت ابوبکر صدیق هغه صادر اوچت او په سر یې ولا واچو حسبک یا رسول الله د الله رسوله پاس مړه به شو که نه څه به وشي شهیدان به شو جنت ته به لاړ کړو څه چل به وشي الله آیت نازل کړه سیهزم الجمع ویولون الدبر دا کافران به شکست مونې تښتي به او دا به وتښتي تاسو به الله مدد کوي اقصې الله وکړه بې سر و سامانه هېڅ ورسره نو هغې له الله فتحه ورکړه کافرانو کې اویا کسان خدای مردار کړل هغه اویا کسان چې سربراهان مملکت وداوي ابو جهل او عتبه او شیبه او ولید او امیه غوندې خلک اویا کسان یې شاته لاسونه ورله ونیول ویې تړل مدینې شریفې ته یې بوتله الله خپله خبره ښکاره کړه او ثابت یې کړه ان ینصرکم الله فلا غالب لکم چې الله در سره مدد کوي نو څوک په تاسو غلبه کوونکی نشته چې الله مدد دا د الله مدد دا ولې د الله مدد مسلمانان دړنه د خدای د دین دپاره قربانېدل دا ټکې واورئ مسلمانان د پیغمبر شاته ولاړو او مضبوط کلک ولاړو اختلاف پکې نو او پیغمبر د ټولو مسلمانانو دپاره د زړه نه دعا وغوښته د الله مدد را دا خو د رسول الله مبارک سره خو یقینا الله مدد کوي بغیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوم کې یو مسلمان د الله دپاره کلک ولاړ د قسم د هغه سره الله مدد کړی یو مسلمان د میدان کې ولاړ د هغه سره الله مدد کړی دی حضرت ابو مسلم خولانی دا یو تابعي و د مسیلمة الکذاب زمانه و مسیلمة الکذاب د حضور پاک په جون کې د پیغمبر دعوه کړی دو کسانو د حضور پاک په جون کې د پیغمبر دعوه کړی وه یو ته مسیلمة الکذاب وي بل ته اسود عنسی وي مسیلمة الکذاب د پیغمبر دعوه کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا د 300 احادیثونه معلومیږي د قرآن شریف د 200 آیتونو نه معلومیږي
چې د رسول الله مبارک نه پس نه بل پیغمبر شته نه راغلی دی او نه به راشي. ختم نبوت عقیده دا ابو مسلم خولاني په یمن کې و او د دې مسلمة الکذاب مخالف و. نه ته پیغمبر نه، پیغمبر خو محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم. مسلمة الکذاب ته چې وي د ابو المسلم خولاني سره پورته سړی نو د یو قوم مشر و. ابو مسلم خولاني ستا د علاقې سړی دی، ستا د وطن انسان دی او ستا نه مني، ستا نبوت او پیغمبري نه منه. هغه راوست وی ته زما پیغمبري نه من؟ وی نه ته پیغمبر خو نه، الله نه یو دی، ما په ایمان راوړلی دی او پیغمبر زما محمد رسول الله محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم، بل نه. او دا هر انسان چې د په خپل ایمان راوړو باندې چې د کله مسلمان شو او د ایمان راوړو نو په ایمان خپل کلک او پخته ولاړ وی زه پیغمبر یم، ستاسو د کلي ته ما نه پېژنې، وی ښه دې پېژنم چې ته دروغجن یې، ته پیغمبر نه، پیغمبر محمد مصطفی دی صلی الله علیه. وی داسې سزا به درکړم چې یاد به وساتې څه چې دې خوښه یې کوه. مسلمة الکذاب خلکو ته ښیي خپل طاقت اور یې بل کړ، سنگ نمرود اور بل کړی. دنیا را جمع شوه، دا سړی ما پیغمبر نه مني، دا ابو مسلم خولاني او تاسو ګورئ زه نن اور ته ورچم سوځوم یې. دی راوسته وي دې اور ته یې غورځوم وي کله به مې غورځی. د ختم نبوت په عقیده چې زه قربان شم او ټوپړي شم نو زه به د خپل ښکلي مبارک پیغمبر غېږې له رسېږم. پروا نشته چې اور ته یې سینګ دی غورځاو نو ده وی الله اکبر، اور ته یې ورشغال کړه، الله پې اور ګلې ګلزار کړه. څنګه چې په ابراهیم علیه السلام نمرود پورته غورځاو، الله اور ته وی یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراهیم، یا اوره په ابراهیم یخ شه، خو سلاما معتدل یخ چې ډېر یخ هم نه کي د یخنۍ نه دله تکلیف میلاو شي، معتدل اور پې یخ شو، معتدل شو، اور مړ شو. ابو مسلم خولاني ته نیک بار ووت. مسلمة الکذاب هوښیار وکوی شو، هغه وی چې که دله بله سزا ورکوم نو پته ولګېده ده ته نقصان نه ورکوي، راشه د وطن نه وباسه ګري دا خلک ټول زما مخالف کېږي، وی بس اور درته څه نه یم، خو ځه چې کوم پیغمبر باندې د ایمان راوړې د هغه وطن ته ځه. لا چې لال مدینې منورې ته ورسېده، اوس دې زمانه کې خو پیاده مزل وي، خدای پاک مسلمه بیا مردار کړی دی. چې ورسېد مدینې منورې ته او مسجد نبوي ته ورسېد نو هلته خپل بستاره او ګوډې موډې کېښودلې او ستن ته ودرېد، لمونځ یې کوه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پرې راغی، هغه پرې راتېر شو او دا خبره ډېره زیاته مشهوره شوې وه چې مسلمة الکذاب یو سړی اور ته غورځولی دی، اور پې الله ګلې ګلزار جوړ کړی دی، اور نه دی سوځولی. د ختم نبوت په عقیده دی چې ودرېده، ستنې ته یې لمونځ کوه، حضرت عمر ولید، هغه وپېژند چې دا د یمن دی، دا د علاقې خلک پېژندلي کېږي. اوس که دلته یو پنجابی راغی او دلته یې لمونځ کوه، تاسې ټول پېژنئ چې د پنجاب یا د بلوچستان دی یا د سند دی، د خپل علاقې خلک هم پېژندلي کېږي چې دا د سوات دی، دا د اشنغر دی، پته یې لګي. نو هغه وپېژند چې دا خو د یمن دی، نو هغه ورته ودرېد چې ورېږه د ده نه تپوس کوم چې دا مسلمة الکذاب یو سړی اور ته غورځولی دی چې دا حقیقت دی که ګپ دی. نو دی ابو مسلم خولاني چې کله سلام وګرځاو، حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی هلکه ته یمن یې؟ وی یو. مسافر یې؟ وی یو. کله راغلی د یمن نه؟ بس دا را روان شوي مو سره ورسېدم. یاره مونږ اورېدلي دي چې په یمن کې مسلمة الکذاب د دروغ پیغمبرۍ دعوه چې کړې وه، هغه یو سړی اور ته غورځولی، هغه سړی اور نه دی سوځولی، اور پې یخ شوی دی. دا حقیقت دی که دا هسې چا دروغه پراپګنډه کړې ده؟
اخو همدې پخپله دی که نه ابو مسلم خولاني هغه یو بلکل دا حقیقت بلکل اور ته غورځو او اور په الله ګلې ګلدار کا وی تا هغه سړي لیدې دی ته یې پېژنې وی او صاحب سړی پېژنم ستا مخکې ولاړ دی تا ته مخامخ ولاړ دی وی ته وی او زه یې ورته غورځولم ما ته وی په ما ایمان راوړه ما وی په ته ایمان نه راوړم ایمان بابا محمد مصطفی راوړی صلی الله علیه وسلم د هغه نه پس بل پیغمبر نشته ورته یې وغورځولم اور په ما ګلې ګلزار کړه د مټې ونیو حضرت ابوبکر صدیق لی بوته حضرت ابوبکر دغه وخت خلیفه د مسلمانانو ورته وی ابوبکره یو سړی درته نه ښي وی څوک وی هغه سړی درته ښیمه چې د حضور پاک په امت کې د ختم نبوت په عقیده په هغه الله د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی څنګه ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته وغورځاو او اور ونه سوځاو دغه رنګې د پیغمبر یو امتیم مسلمة الکذاب اور ته غورځولی دی اور په الله ګلې ګلدار کړی دی وی کم دی وی دا ما سره چې ولاړ سړی ان ینصرکم فلا غالب لکم الله قرآن شریف فرمایي کاره کوي الله پاک که الله تاسو سره کله مدد کوي او وکړي در سره څوک نشته چې د الله په مقابله کې ودرېږي څوک نشته چې ستا د پاسه شي څوک نشته چې تا ختم کړي څوک نشته چې تا مغلوب کړي الله قرآن شریف کې فرمایي د ډلې مثال مې هم درکړه د بدر او د یو عام انسان مثال مې هم درکړه بل هم درته درکړو یو بل صحابي دا خو تابعي دی یو بل صحابي دی حضرت زرار رضی الله تعالی عنه حضرت زرار دا ډېر عجیبه صحابي دی دی چې کله مسلمان شو بخپل اسلام دونه خوشحاله او دونه پر ایمان دی ته وایي چې زر مریان د صرف د خپل ایمان په خوشحالۍ کې آزاد کړي زر مریان مریی ډېر زیات قیمت لري دی ته وایي دا زمون ایمان چې کمزوری دی که نه مونږ مریی آزادول صدقه خو وروستو خبره ده مونږ هغه فرضي زکات نه ورکوو مونږ دغه واجبه قرباني نه کوو او مونږ چې د چا حق پورې دی پردی حق نه ورکوو هغه باندې یو مریی آزادول نو لیکن په ایمان دونه خوشحاله دی یا الله د ایمان غوندې نعمت تا ماله راکړو لکه سړی په واده خوشحالي نو خیرات کوي که نه په دې واده خوشحالي نو دی بله خیراتونو په حج باندې خوشحالي نو چې دی ځي نو هم خیرات وکړي چې واپس راځي دی خیرات وکړي د ماشوم په سنت دی خوشحالي دی صدقه وکړي دی خیرات وکړي د زوی په کوېدل دی خوشحالي نو دی صدقه وکړي او دی خیرات وکړي ښځو له ولونو د جامې جوړې هم راوړي دا خوشحالي نو په ایمان خوشحاله و دی په ایمان 1000 غلامان او مریانې د ایمان نه قربان کړي دي یو ځای کې د کافرو سره جنګ و د حضور پاک د وفات نه پس دی په یو اس باندې سورو مرګرو نه جدا شو کافرانو ګیر کړ یک تنها پاتې شو په اس باندې ولې زبردست مجاهد و تور او نیزه ورسره ده کافر ته گیر چاپیره دی او دی لګیا دی ښه مضبوط جنګ کوي اسې ستړی شو دا مضبوطه خبره ده تاریخي خبره ده او ډېره کلکه او مضبوطه خبره ده په دې ځان پوه کړې اسې ستړی شو اسې دومره ستړی شو که نه څاروی خامخا ستړي کېږي چې بس تقریب و چې اس پرېوتی وي اس د قدم د اغېشتو بلکل نو څنګه انسان ستړي کېږي نو اس هم ستړي کېږي او اس یې لږ لږ زخمیم دی او دیم ښه ستړی شوی دی یا خدایه اوس ما ته خو اس پرېوځي زما اس ته خو خولې وبی دی اس مې تږیم دی اس مې اوږیم دی د اس خپې کار نه کوي څه به کومه نو ده سر ور مخکې که او اس ته په غوږ کې وایي ای اسا یا فرس ای اسا زه ګورې تا د خپل ځان دپاره او د دنیا دپاره نه زغلم د الله د دین د بړایه دپاره د زغلم او زه پوه شم چې ته سست شوې ته یې دې سستې کړې او که سستي دې وکړه نو د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک مخکې به ستا شکایت پیش
چې ما خو جنګ کوو، ما خو جهاد کوو، خو زما اس ما سره وفا ونه کړله. حالانکې ستړی کېږي. ما ته پته ده چې سس شوې، ما ته پته ده چې خپې دې ټینګې نه دي او سس دی. قیامت په ورځ د الله په دربار کې د حضور پاک په مخ کې به ستا شکایت خوښه دې خپله ده. یاره چې دا الفاظ یې ووې نو اس وشڼېده. الله پکې قوت پیدا کړ او اس داسې تکړه شو چې مسلسل 8 ګنټې وجنګېده. 8 ګنټې بغیر د خوراک نه، بغیر د اوبو نه مسلسل وجنګېد او دغه ضرر د دشمن د فوج نه بار راوست. کامیابي خدای ورکړه. نو چې انسان سره نه څاروي سره خدای مدد کوي. دا پکې اس کې خپل قوت نو د الله طاقت واچو، نو مسلمان سره به خدای پاک ولې مدد نه کوي؟ اوس بدلته سوال دی. سوال به دا راځي چې دې زمانه کې مسلمان سره خدای ولې مدد نه؟ دا خبره مې دې پورې شروع کړې ده. دې زمانه کې خو د فلسطین مسلمانان برباد، د فلسطین ښځې کونډې شوې او یو کور کې 10 او 15 سړي او ښځې او ماشومان شهیدان شو. د یو ښځې 4 بچې غون مړي او داسې ماشومان یتیمانان او ښځې دي چې اوس هم د آبادو لاندې د دیوالونو د ګټو د خښتو لاندې پراته دي. د اوچتوالو څوک نشته چې دیوال کې اوچت کړي او داره وباسي وخسي. د خلکو نه سرونه پرې شي. نه په بوډا ده بوډاګانه موجلې کېږي، نه په ځوان د ځوانانه موجلې کېږي، نه په ماشوم د ماشومانه ملالېږي. بره نه بمباري کېږي، لاندې نه توپ او ټینک پې ګولۍ پې ورېږي او نن د فلسطین مظلوم مسلمان خوله وازه کړې ده او ټول امت مسلمه ته چغې وي چې د خدای خاطر وکړئ اوبه خو راله راوړئ. مدد نه شئ کولی، اوبه خو راوړئ چې مونږ اوبه خو وڅښو که ډوډۍ خو راوړئ که نه، ډوډۍ نه راکوئ، اوبه خو راوړئ که. ماشومان بچي اومه خوله بچي د مرغۍ بچي ماشومان د فلسطینیانو بچو خولې وازې کړي دي. او ای مسلمانانو د قیامت په ورځ به مونږ ستاسو ګیله کوو رسول الله مبارک. شرق او غرب والا مسلمانه، عرب او عجم مسلمانه، د قیامت ورځ به راځي او که به ده راځي هغه ماشوم بچې چې لږې عربۍ کې خبرې کولی شي هغه جالې او چیغې وایي، هغه ماشومه جینۍ چیغې وایي او جالې چې تاسو خو مونږ پرېښودو د اسرائیلو ته د یهودیانو ته په مونږ خو یې ګاڼې وګرځولې، زمونږ خو یې وجودونه وسوځول، په مونږ خو یې اور بل که، په مونږ د پاسه خو هغه بمونه راغورځوي چې هغه اور لګوي. معنی نوم یې هغه بم راغورځوي چې هغه اور ولګوي، په یو ځای راوغورځېږي بلډینګ هم تس نس کې اور ولګوي. حالانکې بین الاقوام کې داسې بم غورځول ممنوع دي، دا به نه غورځوي. ټول آبادي وسوځېدله تندرات. مونږ ته خو د خور او لور پته نه لګي چې زما خور څه شوه، زما لور څه شوه، زما زوی څه شو، زما خاوند څه شو. مونږ ډوډۍ جامه نه غواړو، اوبه غواړو. د خدای خاطر وکړئ مونږ له یو بوتل اوبه راوړئ د تندې مړه شي. په قیامت په ورځ بس د مسلمانانو ستاسو شکایت د خدای په دربار کې لګو. او بل ورځ هم تاسو ولیدل چې کوم د ابوی مشر و اسماعیل هاني هغه هم شهید. ولې الله د مسلمان مدد نه کوي؟ سوال دلته راځي. نه ولې؟ نن خو د فلسطین مسلمانانو خولې وازې کړي دي، مدد ولې نه کوي؟ نن د فلسطین هغه پوټینو جینکو ماشومانو خولې وازې کړي دي، نن ښځو خولې وازې کړي دي، نن کورونه تباه شو، ختم شو، یو کس پاتې شو ګریدان پکې لاړل ختم شو. او نن خلکو خولې وازې کړي دي، مونږ هم خولې وازې کړي دي، مونږ هم چغې وایو چې خدای د فلسطین د مسلمانانو مدد. هر جومات کې دعاګانې کېږي، هر چوک کې دعاګانې کېږي، د هر مسلمان په زړه کې چې مسلماني د فلسطین د مظلوم مسلمان لپاره دعاګانې کوي. نن په عربو کې هم په جوماتونو کې دعاګانې کېږي، نن په عجمو کې هم دعاګانې کېږي، نن په رمضان کې هم دعاګانې کېږي او نن په بې د رمضان هم دعاګانې کېږي. الله مدد ولې نه کوي؟ ولې نه په تشه دوا کار نه کېږي؟ زما پیغمبر مبارک په تشه دوا کار ونه ویسته،
میدان د بدر کې او جنګېده نو الله مدد نو صرف او صرف تشو دواګانو ته ځان ټینګ کړی ده بالکل دعا سره الله تقدیرا بلې حدیث کې راځي لیکن دعا سره اسباب بم یو ځای کې یو سړی وایي یا الله اوږې ما موړ کا یا الله اوږې ما موړ کا او خلاص او پې دې روغې دي نو داسې مو وایه خدای به دې موړ کړي خو دې مهرباني وکړه کټ نه کوشه لاړ شه لږ دې میدان ته او لږ دیالي وکړه خیر دی په 100 روپۍ دیالي نه ملاږي په 50 توکه بچو له سره وه نو الله به دنیا دارالاسباب دی دعا وکړه په اسباب ورسره جمع کا نن په ټوله دنیا کې فلسطین مظلوم یوازې ولاړ دی هېڅوک مددګار د حکومت په سطح د هغوی شته دی نه وزیر زمان هم دوا کې دوا وکړي څوک یې پلان کې ولا راغی څوک یې پلان کې به مدد کوي پلان کې به مدد کوي نه په تشو دواګانو کار نه کوي مسلمان اولس ته هم تیار دی د هغوی د مدد د تلو دپاره خو مونږ ته لارې بندې دي مونږ نه شو یو موټی اسرائیل دی او نن یې ټوله دنیا په مخ اخیستی دی ولې د هغه په شا امریکا ولاړه د هغه په شا برطانیه ولاړه د هغه په شا انګریز ولاړ دی د هغه په شا یهودي ولاړ دی د هغه په شا د دنیا ټول کافر ولاړ دي او هغه ته وایي ټیک کې ښه کې ټیک کې ښه کې ښځې وجنې ښه کې ماشومان وجنې ښه کې اوبه دې ورته ختمې کړې ډوډۍ دې ورته ختمه کړه جامه دې ورته ختمه کړه بلډنګان دې وله راوغورځول دا ته ښه کې آی های خدایه نن مسلمان دومره هم نشته چې ورته ووایي چې ته بد کې یو څیز که نن مسلمان وکړ صرف یو څیز چې د دې اسرائیلو ګوره دشمن سره چې جنګ کې یو هغه جنګ دی چې هغه د کوتک او د ټوپک جنګ هغه موږ نه شو کړی هغه بادشاهان به کوي او بادشاهان بې خونده دي بې غیرته دویم څه جنګ دی د معیشت جنګ نن سبا په ټوله دنیا کې جنګ د معیشت اسرائیل که نن په ټوله دنیا غالب دی دنیا په مخ اخیستې را په دې وجې چې هغې خپل معیشت مضبوط کړی او خپله پیسې مضبوطه کړې پیسه ورسره ډېره ده ټیکنالوجي ورسره ډېره ده نو د معیشت جنګ خو ته کولی شي که دا دی چې د هغه د مصنوعاتو نه بیکار د اسرائیل کم شی جوړ کړی دی ابدا نه استعماله عوام الناس خو یې کوي خو کومو کمپنو والا مسلمانان دا د هغوی ټرېډ حاصل کړی دی د هغوی نشان یې حاصل کړی کومو کمپنو والا کومو کارخانو والا چې د هغوی په ټرېډ پیسه پیدا کوي دوی له پکار دي چې بیکار دي کوکاکولا او پیپسي خو د اسرائیلو نه راځي دلته جوړوي څوک یې جوړوي مسلمان یې جوړوي پیسه پې جوړوي ټول مسلمان له پکار دي چې تا سره ما خپل شی ختم کړه تجارت زه غلو چې مړ شم خو نه کوم تر ما مسلمان وګورئ کوم صابون دا صابونونه خو د اسرائیلو نه راځي دا خو دلته ستا په ملک کې جوړېږي دا خو د مسلمان ملک کې جوړېږي هغه سره صرف معاهده شوې ده هغه ولا فارموله ورکړې ده هغه ولا خپل ټرېډ او خپل نشان ورکړی دی چې بالا به دونه پیسې راکړې زما په نوم دا شی جوړوه په دې فارموله به جوړی زیاتې کمې او پکې نه کې دغسې معیار به ساتې دوی مسلمان له پکار چې بیکار خپل شعر وباسه کنه یو خبره راته وکړم زموږ مسلمان څه کوي خو پکېږي ما ملا خو چې چاړې ږدي نو مسلمان دی په مسلمان یې ږدي کافر به یې خو دومره لکه مسلمان چې څومره وایي زما یو دوست دی د هغه دوکان دی د جنرال سټور په پېښور کې هغه ماته وایي چې د اسرائیلو دا مصنوعات د علماو چې بیکار ته وکړي نو پکار دا دی چې د هغې مقابله کې مسلمان ښه شی راوباسي مسلمان ښه شی راوباسي چې خلک دا صابون واردات ماري کوم شی کې د اسرائیلو 500 تقریبا نمانه پورا خبره یې راغله چې 500 د اسرائیلو کوم شی خرڅېده د هغې مقابله کې د مسلمان د کارخانې په 1500 خرڅېده نو چې اسرائیلو په هغې باندې علما وایي چې مالې نو دوی خپل هغه د 500 1100 ته ورسه د اسرائیلو د هغې نه امکان کړه معیار یې خراب دوی له خوند ورکوي اوس دا اعلان او دا په سوشل میډیا پروپاګاندا ستا د پاکستان کارخانو والا لګوي
اسرائیل مسواتونه بیکاتو کې زمونږ دا مقصد دا دیواله هغه متبادل کې دا وانه نو ظالم چې هغه 500 ستاره په 1500 کې 400 تا د خلکو د نور مساجد پیدا کی ذخیره په 1500 ته خرڅوا خو معیار خدای اسرائیل د مسوات ورته کنه نو معیار دې کمزوري کو قیمت دې ګران کا دا ظالم ظلم کوي دا ظلم کوي دې قصدن خلق مجبور کوي دې خبره ته چې خلق مغه اسرائیل مسوات ما الله مدد کوي زمارونو او کله الله مدد کوي وایا اذا رسول الله مبارک فرمایي او مسلمان دا سوي کل جسد الواحد دا کدا یو وجود پشان دی حضور پاک فرمایي په یو وجود کې کدا ګوتا خوږيږي ټول وجود دی اذا بل ګوتا خوږيږي ټول وجود دی چې خپل خوږيږي ټول وجود دی چې پوزه خوږيږي ټول وجود دی چې غاښ خوږيږي ټول وجود سره به خو دی نو که په مشرق کې مسلمان او درد پکای چې ټول مسلمان سره به خو شي که په مغرب کې مسلمان او درد پکای چې ټول مسلمان سره به خو شي او درځي دا نشتا د چا په سر کې را لاره په سر را په مسلمان کې وحدت او اتفاق نشته زمارونو او قرآن شریف کې الله څه فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا خدای پر رسول الله په قرآن او د الله په کتاب ټول منګولې لګي ټول متفق شه به ولنه جدا کیږي دا به کیږي دا غوړل په دریاب کې یو خامارو چیندخان نو هغه چیندخ په غټ دا خامار په غټ چیندخ باندې غټا والا هغه چیندخ په څه کې نو بس ته پکې راځه غټ کاري لکه دې چې سر بره باندې تا هم ګور ما ته غږ مکوا زه به تا په پلیټ کې یو چیندخ روزانه پېښ کوم ګرځي په دې سولو کې په چیندخانو پسې او یو برما ته ما او نو سې یو تاسو کوم نور بدن رسولونه نوځي بیا به تم یو ګرځي یو بدل دروازه درکو او ما خامار دا پورې رسانه خبره دی غټ چیندخ یو راوسته او خامار لګاو خامار بخوره بل بچی راوسته خامار بخوره بل بچی راوسته خامار بخوره او چې ټول بچی ختم شو نو هغه غټ چیندخ چې کوم مشر نو خامار ته وی چې خامار پیرو کړه دا ورونکو د شیراو سفرې مالک د خوراک بند چې مکان ختم شو وزه به سفرو نو زبر سره سوکما ما خو غټول بچیو موسی او تربوتان ورونه خوري او چې څومره واره چې اندخانو ګوت در باندې وای اوس بل نشته سوکما نو بچی ته متزان تیار و ما چې را سره ټول موږ خو کړل په خبره ده خدای چې ګره الواح تیر کما خدای ته چې قلب شو او اته چې د تیر ته راغلا دا قزم د مسلمانانو مزل ما ته مکوا غفرا ما ته غوړ په دې مرګري ظاهري بچي مګه وامه نو دې مرګري ما ته مکوا بل قران اخرت به دې تیرې الواح به دې تیرې یو نه پرې دا غم لکم نه جوړ شوی پته راځه دا د فلسطین د مشرانو د نیکونو نه جوړ شوی هم دا اذا نه جوړ يهوديان رالل او د دین آباده غشته دي په خرصول زمکه غشته دي په خرصول او د زرو شی به په لکه غشته دا لک شی به په کروڑه غشته پیسې واغی سره ډیره او د دنیا مسلمانانو د فلسطینیانو تمینه کو چې د خدای خاطر وکړي مخرسوي دا د تشکیکی ګر سبب ته تانګي هغه وی د لک شی په کروڑه دی مخرسوي د زرو شی په لک تخلیل مخرسوي پرې پیسې اخلي خپل ته خدای کړو مستاسو مرګي زینې خرصول دومره په واغ خپل کې اخره کې دا زموږ وطن دی اوس ته پلان جوړ شي وردا قصا نن يهوديان او اسرائيل په نور ملکونو کې شروع کړل ورته خلق الله سپولل دي او پرې دا معنا تاسو زموږ دوستان یې تاسو زموږ ورونه یې تاسو سره زموږ مینه ده او تاسو سره محبت ده تاسو له وطن کې موږ ورونه جوړو تاسو له وطن کې کارخانه جوړو تاسو له ایرپورټونه جوړو په دې تخلیق په دې کړی او لګیان يهوديان او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشن گویدا دجال ورازی يهوديان به سره د يهود حکومت دی او بیا به خدای د عیسی علیه السلام په لار د دجال مردار کی
او یهودیان مبخره مردار کی اب رستو خبر یې زمونږ خبره نه قطعه نه رستو خبره ده مونږ الله پاک د مسلمانانو په منځ کې قوت او طاقت او د مسلمانانو په لږ کې خدای پاک اتفاق پیدا اتفاق نشته یا وا دوه مونږ علماء نن لري وکړه صحابه رجوع کر رسول الله مبارک تا حضور پاک خدای پاک کا دعا وکړه نن امت منتشر دی یو سره اتفاق نشتا او د خپل علماء نم لري دي علماء په خبره کوي د الله مدد برکت دی ناراض سلطان محمود غزنوی چې هغه د غزنی نه را شروع شو او استاد پاکستان په دې علاقو به ملي کلام او ټول انبیاء قبضه کړه دا چا خبره ها دا علماء د دعا خبره راغی خواجه ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه لوی بزرگ د زمانه لوی عالم مولوی بزرگ مو خواجه ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه او خواجه صاحب زخه په ایندوانو باندې په کافر جهاد نو د اسلام خدمت کوم د مسلمانۍ پرول غواړم ما ته دعا وکړه اغلا سوچت او د خدای په دربار کې پېشګنی پاسه ده او ډېر وځاله یا الله د محمود غزنوی مدد او بیا خپل شوغر واغشتا او محمود غزنوی ته پشاور واچولا او بچه دا چوغه مې درته پشاور واچولا ځاله به مدد کوي د غزنی نه خطا شو او په سومانات د پاسه د اسلام جنډه ودرو او د سومانات چې کومه وټه د اندوانو مندرو کنه چې هغه کله پټکاو هغه کې ورته د مینس کې وېځان دا غیر وجه د اندوان په خپل دین کې لږ په مینس کې وېځان دو رسې پکې نه و چې بر سره کړل شي و لاندې څه چې بوترنه و په مینس کې ولاړو خو طرف ته نه دس طرف ته نه داسې نه بر اس بر څه کنیکشن نو اندوان بمبلان ولاړل د مهرباني وکړه ټول زمون مندرونه د خطر څنګه راوړل دې کې زمون مشر خدای او تراشه سه وګوره ورته ته خدای وګوره کنه ته نه مانی وګوره په واقع ولاړ بر سشته چې بر چت پورې ځان دي نه لاندې سشته چې پاره ولاړ نه اور بمن او چې تاسو څومره پیسې غواړئ موږ درکو دا یو راته پرې محمود غزنوی رحمت الله علیه خپل فوج راغون ته یو کار وکړو دا یو منظر به تفریح شي د دنیا مندران روان ته دا یو به تفریح او د دنیا چې موږ سوال سره سپینو پیسې راکې دی ځوان واته ته موږ د جهاد سامان به برابر او دا یو منظر ته پیسې چل کوي اشکی اوبش خوبی چې دو فرشتي اغویر روان کړي جنت تا دا محمود غزنوی او نور دو فرشتي ورلې هغه د مدونی نو پرېږه دې دوزخ ته وګورئ هغه مخکنه فرشتي وتوي نه دا خو بت شیطان دی بوتان ماتای دی خو د غلطی نه را خطا شو انبیا تر ورسید او په دلار ټول مندرونه مات کو چې څومره بوتانو ټول ټوکړي کړ بت شیطان دی بوت ماتون کړي جنت ته ورغلو انور وتوي بت شیطان وو او اوس بت فروش کی بوتان خرڅوي پیسې پیلي بت فروش ته بوتانو پیسې خپل بوتان خرڅوي مونږ ته پر دوزخ ته بوجو بس راوي شو راوي شو مرګري راغون تل با ما قومي زه دا ربي نه مونږ پیسې ته دې دخلو على شابه اډره پیدا مندر مات کې چې ورلل هغه بوت میاس کې وېدان دو هغه سره ساجي ولې وکړي او ته وګورانه مستکنه او د ابو الحسن خرقانی چې هغه ته په غاړه کولې دا هغه ته دعا کړې ده نو فوج کې وته یو مرګري داسې کارو کې سر دوی یو ټیکنالوژي اختیار کړی دا د دیوال کې مغناطیس لګولې دي بل تم لګولې دي کې لګولې دي بل تم لګولې بار په چاته لګولې لاندې لګولې او دا د مغناطیسي بوته نو دا بوت داسې اندازه باندې دوی اویدان کړی چې هغه دیوال ځان تراکاږي دی ځان تراکاږي د ځان تراکاږي دا بل دې ځان تراکاږي زمکه ځان تراکاږي چې ته ځان تراکاږي نو په دې مینس کې معلق په ویدان د یو قوتي شنه بل قوتي دا څه کوا دا دیواله ورو
دا یو دیوال سنگ اوغرزو بس دا مقناطیس ختم شو ابل ته زورور شو چې طرق شو بوتل کلا بوتل اوسپنې سندان او سټک راوبرو چې ټوکړي ته بوت په خېټه کې دومره ملغلرې هوري او جواهرات پرتو کنه خېټه سما د پاکستان خزانه خېټه پاکستان خزانه په پښه ده هغه چې خېټه نه څه د بس نه بشیر جان نه یادو بشیر جان خېټه او نواز جوړه کړه نو خېټه ټول د هورو او دا ملغلرې دومره مال پکې راوي چې هیڅ ما ورکو دا نه پکې زیات راوي نو به خبر ورسېده دا ولې دا محمود غزنوي پر الله مدد ولې دا ورته د خپل علماء او د مشایخ دعاګان دو سيزونه شو کدا دو سيزونه نن په مسلمان کراله قسم په خدای دا خو يهوديان نه چې امریکا د ټول دنیا یو دی شي دا خپل انداز نه کړو چې نه کې یو په مسلمان کې اتفاق او اتحاد 250 ملکونه د کافرانو دوش کې ته ملکونه د کافرانو د مسلمان په مقابله کې یو نظریه د بلبل نظریه یو هندو یو يهودي یو عیسائی یو بل او مسلمان خدای یو مانی پیغمبر یو مانی سوالو علی اختلاف دي یو کافر بلبل کافر یو سره انخته بلبل سره انخته یو د مسلمان اتفاق پکار دی اتفاق د پیغمبر زمانه کې د مسلمانانو منځ کې اتفاق لږ په توحید کې اجتهادي غلطي او حقیقتا نه د صحابه او معمولی غوندي او اجتهادي غلطي شوی و الله ته دومره خطا شو لږه غوندي د اتفاقی راغله لږه ام اجتهادي غلطي و قصدن د پیغمبر خلاف نه دی کړی قصدن د امیر خلاف نه دی کړی پتا الله غوسه شو یا مسلمانان شهیدان نن مسلمانان په تربیت لري هغه د چین د خو د خامار مساله ده په تربیت لري او بل من د خپل علماء نه دعا نه دي بلکې د علماء خلاف لګي نن په علماء باندې خلک د زمانه کوي او ظالمانو خدای ته وګوره دا علماء د ملت خواهان دا علماء د وطن خیر خواهان دي دا علماء د دین دشمنان نه دي د دین پیروکار د دین حفاظت کوونکي دي د ملک حفاظت کوونکي دي مو خوای چې دا ملک وی مونږ به یو تاسو ټول دی او جاپانینا د تاسو ته نه تاسو د خپل ملک هغه مونږ د خپل کور خیال نه ساتو د ملک د ملک خیال ساتو نه دا ولې چې کور نه خراب شو بل یو بوای کدن کرا څه مسله په خاصه بل یو کور والا کدا او ورځ بل یو بوای او کومل نه خراب شو سبب دا ملک وی کنه نو مونږ دامن چی زمون مدرسه بی زمون سکول بی زمون کالج بی زمون پٹے بی زمون عزت بی زمون حیا بی ملکی نی نو اس بنی زمون دا علماء دا ملک خیر خواهان دا عوام لست دا ملک خیر خواهان نو حکمران تطریق ویل کہ علماء سر دین ہوکے محبت ہوکے دا علماء دزلن دعا والے اتفاق پیدا کے نو اللہ بمل شي دا صح حالات زمون پر ملک کی روان دی پر دنیا کی روان دی ہر ملک فتنی دی دا کافران ملکوں میں دنیا پر مسلمانانوں پر ملکوں میں ہر ملک کے ہر وطن کے ہر وہ جنگ و جگر و اختلافات دا شئی کی فقیری دا اللہ مدد بنی رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی دا یہ وقیری خبر برتو کما دا غچو دا تاتاریان باندے یو صحابہ دا طریقی زنگل تلاوہ باور صحابہ دا طریقے زنگل تلالا الفی قوم تاتاریان ہوتا ہے اور ان خطرناک خلق زنگلیان خلق ہے کہ صحابہ کو جیسے پرواسات تلا اگر تاتاریان ہوتا ہے پدی زنگل کی مور دے پریلا دا خطول دا مانانو للمانانو او دا زناورو دا رزمارو دا شرمخانو دک دے کورا لے تبا کئیمو دا کل دک پر حدیث زنمان دے اغا صحابہ و غطا پیارانو تے پقلار کینے لیکن پاکی مشر صحابی اغا آواز ہوتا اے دا زنگل زمرو شرمخانو مارانو للمانانو دا رسول اللہ مبارک صحابہ پا دے لارا در روان لارا خوشی کے زنگل خوشی کے ختم اوزے دا پیغمبر صحابہ تا لارا پیدے وی قسم دے چھ دا زمری او شرمخان او دا ماران للمانان دا سے پمند دا زنگل نتخیدل کہ تل زنگل خالی پر خود اغا تاتاریانو چې د صحابو دا کرامت او برکت کولی دا زنگلی قوم زنگلی تغیب انسانان خلل
هغه ځنګلي قوم چې بچي به نه جوړ چې خپل بچي به خوړ هغه الله پاک مسلمانان هغه مسلمان یو اتفاق یو وحدت نو الله پاک قرآن شریف کې فرمایي مارته آیت ته الله پاک د قرآن شریف وی ان ينصركم الله استاسو په دې کې د الله د دین مدد وی دا بل الله دین سره مدد کو په دې کې د دین نه نو فلا غالب لكم سوکشتنه چې تاسو په خلاف را پاسه تاسو ختم کی وي يخذلكم ومن الذي ينصركم من بعده او کلام رسوا کوي او دشمن له تبرچت او تاسو زیر کې او تباری کې نو سوکشتنه خدای نه تاسو سره مدد کی نه نو فیصله شو علی الله فليتوکل المؤمنون مسلمان نه پتاي چې په خپل رب باور رب العالمین په قران شریف کې فرمایي چې روزی رسان زیما زرد قرقم انسان حیوان میان چرن پرن چې څومره مخلوق دې ټول روزي زور کو او ارچاله د هغه د مزاج او د خواهش مطابق الله روزي ورکړي مونږ ډوډۍ خورو مونږ ډوډۍ راکړي ساروتا د غیا ضرورت ته نه غیا ورکړي په دریاب کې کبانو ته د بل سی ضرورت ته غیلا غور کوي مارانو لړمانانو چنجول د هغه د مزاج او د خواهش مطابق روزي ور کوي او دا مارغان چې څومره دي د هر مارغ د خپل خواهش دی الله هغه د خپل خواهش مطابق رزق ور کوي فیصله دا او موږ پستر ګوبینو هم او د الله د کتاب خبره هم ده چې روزي رسان الله دی رزق ورکون کې الله دی په یو زمیدار دغه چې نه دا غنم خما کړل دي او دا خما خواري وکړه لو ماوک تریشل ماوک او بیا دا ګران دل ما یوړل ولته ما جوړ کړ دما خدي واغل ولته دما خدي په خطر دا خدای په کې سړي نو دله موږ جواب ورکړو چې دا په کومه مکه کې ورو کړل دا تا جوړ کړل دا خدای دا الله او دا په کومه مکه کې چې دا تخم وکړل دا تخم ستاج کړه خدای دی او دا کومه مکه کې چې کوم طاقتونه دي ارز مکه غنم نظر غونای دا طاقتونه دا په کومه وو چې توبه کې دا تا کړی دي ک الله کړی دي او چې تا تخم وکړل دا تخم نه تیغ راستل او بیا دا غینه یو غټ بوټي جوړول او هغه بوټي کې بیا غونچا کې د غنمو نیول دا ستا کار دی که د خدای او دا چې کوم موسم دی بعضې موسم کې غنم کېږي او بعضو کې نه کېږي نو دا موسمونه پیدا کول او دې غنمو له رڼا ورکول دې له نور ورکول نور نه بغیر هم نه کېږي ته کوټه کې دننه وکړه نه به زرغونېږي نه به لوېږي او دا هواګانې پرې راوستل او دا بارانونه په کول دا د چا دی استاد لاس کې د تخم نستلو طاقت چا پیدا کړ او دا ته چې په کوم سترګو د پټي د داده چا درکړي او دا په کوم لاس چې لو کې دا چا درکړي انسان خو صرف سبب دی باقی ټول کار د الله دی نو رب العالمین فرمایي چې رازق زیما ان الله هو الرزاق الله روزي رسان دی روزي ورکون کې رزاق یو لنا د مبالغه صيغه ده ډېر روزي ډېر خلق لا ډېر حیوانات لا ټول مخلوق لا ورکوم او کوته چې دا ډېر ګران کار دی ذل قوه الله وی طاقت مشتکل تر طاقت خاوند دی المتین او مضبوطه مزوره ما چې کم کار کوم کلک کار کوم کمزور کارم نه کوم د مارو بنیاد د خبره ده چې روزي د خدای لاس کې ده او چاله چې الله څومره رزق او روزي مقرر کړی دا اب ورکای دا غینه زیات روزي نشتا حضرت سليمان عليه السلام په لار یو ځل تیرې ده هغه خدای دا پوهه ورکړی و چې د حیواناتو په خبرو پوهیده او د حیواناتو خبره به اوریدل هم او د میګو خبره کوم نو هغه به اوریدل میګي خپل منځ کې خبره کوي مونږ نو هغه به اوریدل او په پیدم کې دا سویدا د پیغمبر معجزه موجوده دي ته چې د پیغمبر نه دا کار صادر شي چې هغه د عقل نوچتي نو قران شریف کې الله فرمایي چې من غلط قصه نه ده
چې کله سليمان عليه السلام په لاره لار تیرېدو لوی لښکر دی وسره نو یو میږي مشر د میږو میږي هغه आवाज وکړ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون اے میږیانو شابه زرخ پلو سلو تننوزه سليمان علیہ السلام او داغه لخر را روان دي چې د بخکو مریض نه کی چخلین نه کړي دوی لخر دي نو چې دغه میګه خبره واورید او په پیشو فتبسم ضاحكا من قولها نو مسکی شو او مسکا سره لګوم خندل دومره خو قرآن شریف کې راځي او روایتو کې راځي چې میګه سليمان علیہ السلام ورغیو تپوسی تیو که اے میگی روزی سوک در کئی وی اللہ وی سونا روزی پکال کے خورے وی اوسو دانے دا غنمو دول کال کے میں اوسو دانے دا غنمو خوراک تے سليمان علیہ السلام نے خدا طاقت پر کرو بیریان تابیو دیوان تابیو ہوے تابیوا شیطانانو باندې به کارونه کول شیطان باندې سوکار پولیسي نو دغه میګه ته وی خوره غدستا امتحان ده نو یو ځکه بند کړهو هغه چې څومره دانه یاد کړې اقم دانه وته ورډول او هغه چې نور ځان له د خردونو شي یاد کړو اقه وته ورډول چې ته کال کې به دومره خوراک کې دامه د دوه ورډول کال پس لګور چې کال پس حضرت سليمان علیہ السلام میګه لورغې نو هغه خوراک کې صفاتې مو ټول اخلاص کړو چې سیوا توټو صفه کې باقی پاتې نو حضرت سليمان علیہ السلام وتوی چې تا خو ډېر رښتیا خبره کړې وا دغه چې څومره روزي د کال تا ماته یاد کړې و ما غو درته کې خو دا او تا نه پکې بیا باقی پاتې شو نو اوه زه تاسو سره مدد کولې شم مال الله په دې بر او بحر اوچ او پښنه په دواړو بادشاہي را کړی زما خدای حیوانات او پیریان او دا ټول مخلوق تابع کړی او په هوا د پاسه ګرځم الله دا مدد کړی نو وایا میګه د تاسو سره مدد کولې شم هغه میګه وته سم نشي کولې نه ته وایا کنه سوړه کول غواړي د لزو کانم ته ډېر په مشکل و ماسي رزقي نو سره بغنه مو پسې ګرځي ته دلته کېده سمدد د سره حکم میګه وی کول شي یو خد وسیدون راکا یو عمر را لزیات کو بل روزي را لزیات کا یزون عمر دی را زیات کړه یو کال را لزیات کا او روزي را لزیات کا چې څومره خورم چې کال کې داغه ډبل خورم چې کال کې داغه ته خو بکیره خو خولې خو نه شم کنه چې څومره خورم چې کال کې داغه ډبل خورم داغه سل چند او خورم شل چند او خورم سليمان علیہ السلام حق حیران ودا دواړه می په وس کې نه دي جون د خدای په واس کې دی عمر د خدای په واس کې دی عمر زیاتېدل دا د انسان کار نه دی دا د چا کار دی دا د الله کار دی دا د ما په واس کې نه دی او رزق هم د ما په واس کې نه دی چې څومره د خدای مقرر کړی د قوم اقمر روزي اقمر رزق بخوري ځان نه شي خوري یو ځلې یو روټه خوري دې هم دغه نوړې روټه بخوري دا غي روټه نه زیاته دي نشي خوري د سل روټه کې د مالدار سړي سل وته کې یو ځلې یو کیلو جنس خوري دې هم دغه کیلو خوري ته 10 کیلو کې د پاتې بشي دي نشي خوري خلق په وګړو قدم نه اخلي ښا تاسو دا غوړ چې کوم ځای راشي کوم ځای کې راشي الته وکینه مخکې به نه راځي بیا او چې مخکې لري شوقي نو لومړی به راځي دا په شریعت کې ګناه ده چې یو بل په وګړو قدم اخلي سړی مخکې راځي دا ناروا دي دا مسله مې مخکې ویلې اوس هم درته وایم خفقېږي په ما او رسول الله مبارک فرمایي من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم چې چا د خلکو په وګړو قدمونه واغښتل نو دوزخ ته ځان لار جوړ کړ نو دا ډېر لوی جرم او لوی ګناه ده فکر کې ارزه تاواز رسي چې څوک مخکې کې ناستېدل غواړي وختي دی راځي مخکې سبونه ډکوي رستو کې چې څوک رستو راشي نو بیا به رستو کې نه یاد راځي
دا د شریعت خبره ده چې په پوهه کم تاسو. نو روزي چې خدای سونه مقرر کړی دا هغه وي، هغه کې پټې نه زیاتېږي او عمر چې خدای سونه مقرر کړی دی ابي میګه ګوره میګه وته سونه خپل خبره وکړه کما ته ویلې ما ویره د سرور بنگلې خو جوړې کړ کما ته ویلې ویره په دې خپل موټر خورالوان یاره مال خو دونه شی دونه زمکه دونه نه 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 میګه پویدا کله ته روزي او عالم سليمان عليه السلام ته خورې بسونه خرم بسونه کله وته هم چې مال شابه یو من دانه کې دن اوس برات لسمنه کې دي خو خوري به سو نه مال رزق زیات کا چې څونه د خورم پتا ولګي دا مارونو چې روزي دا رب العالمین په لاس کې ده. ان الله هو الرزاق او ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. دا روزي زیاتول او کمول دا د الله په لاس کې ده. چاله خدای روزي فراخه کی او چاله خدای پاک روزي تنگ کی. د فراخه او د تنګېدو مختلفې معنی دي. یو معنا د فراخه د روزه خدا ده چې مالداري کی او تنګول یو معنا خدا ده چې غریبي کی او د فراخه یو معنا دا ده چې سړی خدای جوړ کې ډیر او خوري او د تنګې معنی بدا ده چې او سړی خدای پاک نه جوړه کی روزي وسره ډیر ده خدای کم او خوري. نو روزي فراخه کوونکې روزي ورکوونکې د خدای کار ده. یو ډېر لوی سړی د شیخ کردي هغه شیخ کردي دی وی چې ډېر لوی بزرګ دی عالم دی وی یو زمانه کې مونږ غلا کوله ډاکې به هم د شپې جوړې د شپې به هم کنډرې کولې وی یو ځای کې غلا وکړه کنډره مو کړه او یو ځنګل ته لاړو په هغه ځنګل کې مغه غلا تقسیموله کېناستو و چې کېناستو هغه غلا مونږ تقسیمو وی یو د کجوري بوټی دی هغه بوټي ته مې نظر شو یو قارغه براته او د کجوري د بوټي نه به یو کجور راوشو کولا او چې څنګه به کجور راوشو کولا نو په دې مخلوق به ولا زور ورکا ډوکی به ته وستو او بیا به دا کجور په خلو کې اوچته کړو پر به کولو او د کجور په دې ډټ کې به دا کجور د مغز ورغورځاو بیا دوباره رااله بل کجور به شو کولا او په مخلوق به زور ور کاډو کې بنده وستو او بیا به وزاري والی اوچته بشوا دا کارغه او د کجور پاتنه کې به د مغز ورغورځاو بدا چلکو کجور شو کې اډو کې ته باسه د برنه په تنه پرې میاس کې ورغورځای دا شیخ کردی وایي چې زما زړه کې دا راغله چې د قارغه بچی دی په کجوره کې ځکه دا کجوره چې دی ولا اډو کې وباسي او بره غورځي نو دینه معلومیږي چې د دې دلته بچی دی او دا د خپل بچو له روزي ورکړي دا رزق ولا ورکړي خو په دې سوچ کې ما په دې فکر کې ما چې دا بچو باندې کینی ولې نه دا لري نه وته ولې ورغورځي وی سودا مې شو چې راشه د قارغه دا بچی وینه دا کارغه دا بچی چې د اگې جاله نه وروړي کنه نو په دا باندې نه دا تک سپینی نو دا مور ته یریږي تختی نو دا مور د کارغه له چیرې د ورکی د لری نه ورکی یریږي ته نو چې روسته په تورې باندې را ضروري شنو بیا راشي وسره کېږي وی به چې راشه د کارغه د بچی مو ګوره او ته وګوره چې د لری نه دا غوخه د کجوري دا غوخه د مغز ورغورځي چې دا ولې وسره نه کېږي چې بره د کجوري د تنې ته وروختم او اومه کتل نو یریدم یو وجدها خامار پکې ناشته او پستر ګلون دی ما چې کتل دې نه لیدم لوی خامار دی او خلی وازه کړی دا او دې کارغه چې دا څومره کجوري راو غردولې دا ټول د خامار په داخله کې راو غردولې یو کجوره شوکې ولا وډو کې دی ولا وباسه د خامار په خله کې ورغورځي بل را شوکې اډو کې دی وباسه د خامار په خله کې راغورځي مرګرو ته حیران شوه مرګرو راشه وګوره دشمن له خدای د دشمن په ذریعہ روزي ورکړي دا دواړه دی بل دشمنان دي کله کارغه دا مار باندې پوي شو چې مال خو ټک نشي راکوله په ټکه تخته یو خوري او کله مار ته پته ولګي چې دا کارغه مې د خلل را رسینو په ټک چلی یو تیرې دشمن له خدای د دشمن په ذریعہ رزق ورکړي کولی شي الله کنه شي کول
مثال بدر کم خبر پہ پیش ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا فرعون زمانہ اخوب دا واقعہ دا ما بل وقت دیم بیری دو چیتا مقرال بیابے مهم و خوبی اولی دا و دا خوب تعبیر والا مرگر و دا ورک چی پا بنی اسرائیلو کی بیا ولک پیدا کی گیا و اب استانا بادشاہ اخلی و سوکم نو مشورہ دا ورکلا چی بنی اسرائیل لالک پیدا دے کنا لالر پیدا ننر پیدا نو دا مشورہ والا ورکلا چی دا بس بنی اسرائیل چی سمر دیا خودمو خدمت کئی نو علکان وجنے چی سمر پیدا کی گی وجنے بس ارو پیدا بے چی که پیدا شمن بشی نو چې څومره بنی اسرائیلو کې هلکان به پیدا کېدل نو دی به وجل بیا ورته خپلو وزیرانو ووایي چې دا هلکان مونږ وجنو حلالو یې نو زموږ خدمت به څوک کوي دا ځوانان او بوډاګان خو به مړه شي نو زموږ وروستو خدمتونه به څوک کوي په دې خو موږ د پټو خدمت کوو روزګار پرې کوو د ټټو خدمت پرې کوو د لارو د صفۍ خدمت پرې کوو وی خدا سے کوي چې یو کال کم ماشومان پیدا کیږي هغه وجنه او بل کال کې چې پیدا کیږي نو وجنه نو کم کال چې نه وجلو نو باغی کې د موسی علی السلام ورور هارون علی السلام پیدا شو او کم کال چې دا وجلو باغی کې الله موسی علی السلام پیدا اوهو د موسی علی السلام مور چې دې څنګه پیدا شو نو دا جاسوسان بغردل په لارو کوسو کې هغه به اطلاع ورکولا او فرعون وی که چا اطلاع را نکلو دته پته و سرمن بداغو باسم اطلاع رسیدل فورا چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی سړی را دننه شو د موسی علیہ السلام مور سره خو ماشوم دی حضرت موسی علیہ السلام بچی دی الله پاک بادشاہ دی دغه لک سات کې خدای د موسی علیہ السلام د مور عقل لرکو بالکل او چې دا سړی څنګه راتل دا پدارن پوی نه شو دا موسی علیہ السلام ماشومه ورته ورغورځو تنور بل د پاره کې ورغورځو دماغ یې کار نه کو خدای ولا دماغ ختم کړي ونه ورته ورغورځولا سړی رال الوستا ماشوم ویدما ماشوم خو نشتا هغه لیوانه ده او لیوانه انسان په عقل نینو پتم نه لګی دا سس بنده یریږي رپیږي اس یارم په نو غبراهټم په نو کورې ولټو سړی واپس تا دا اسمه ته جاسوسي کړي ماشوم کم دی او چې هغه وتل د خدای عقل واپس راوستو چې عقل واپس دی ماشوم می سکو چې لاس یو موسی علی السلام لکه د ابراهیم علی السلام په ور کې محفوظ پروت ته غلې باندې روچت کړ ابراهیم علی السلام متعلق قرآن شریف کې الله نه یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم موږ ورته چې یخشب او سلاما معتدل اصله چې دومره یخشي چې د یخنین ولا تکلیف ورنکي هغه طبيعه اطلاع شو چې دا خو دا ماشومه پټ کړي رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه په ورکوا دا وته په یوه کې ورواچول فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم او چې کله په ویریږي چې دشمن راځي یو صندوق جوړ کړي کې بند کو دریاب ته وګورئ او مخکې نه پوی کړ چې ګوره حفاظت زماره یریګه مچ اور کې بدل دا بچي محفوظ کړو په دریاب کې بدل محفوظ کولې شم داغه خو یقین جوړ شو اور کې مې سوځې دونه بچ کړو دریاب کې بچ کولې شم نو صندوق یې جوړ کړ او چې کله پیښو چې دغه شروع شو اپریشن شروع شو او په دې محله باندې دا پولیس فوج راغی او ماشومان ګوري بده دا موسی علیہ السلام په صندوق کې بند کړ او دریاب ته ورغورځو صندوق او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د موسی علیہ السلام خورته وي بچي ته په غاړه غاړه وسره ځه چې دا ماشوم به کم فاضي صندوق کې واچو موسی علیہ السلام او صندوق په دریاب کې روان شو او خورې د دریاب په غاړه تلا دې دریاب نه یو وړه غوندې ولد فرعون محل ته دنه شوی و محل ته ددان له ورکوټ نیر بوتل فقط جبريل علیہ السلام صندوق لدیکا ورکولا او هغه چې کوم دا فرعون محل ته کوم نیر تل په غیدا صندوق ورغی او الته یو اون سانګ راخته شوی وي دریاب ته هغه سانګ سره اونخد او د فرعون د کور خاوندانو الته لمبل لوبه کول یو کتل اوله په صندوق ته چې وی کتل صندوق کې روشنايي شانته وا دغه مسلمانانه معلومیږي چې صندوق یې روچت کا او د فرعون خدی بی آسیه هغه ته کې خاوده نو هغه چې د سر روچت کنو په موسی علیہ السلام استرګي ولا ګوره او قرآن شریف کې الله فرمایي چې وی قتل نو خدای دا غي د ظلم مینه د موسی علیہ السلام سره پیدا
بچی راوچت کا خپل سینې سره پیوس کا او د موسی علیہ السلام دا خور ور پسې لاړه ټول خبرې تماشې کوي خدا خو نه چې دا مارور دی دیکي فرعون ته وې فرعون وې دا نه د ماشومان خو د وجلو اعلان کړي دا کال خو د ماشومان د وجلو دی او دوم د بنی اسرائیل ماشوم دی او مور پیریدل دی یا پلار او دریاب پیرا غردول دی هغه ورته وې بیبي آسیا قرۃ عینی قل لنداب زمونږ یو خوشحالي بشي زمونږ د پاره مکوا دا څونه ښکلی ماشوم څومره ښایسته ماشوم زما ور سره خورېږي پام کوه ګورې دا مړ نه کې فرعون هم سره خدای مینه پیدا کړه او په دې پوه شو چې دا یو ماشوم دی مونږ به ځان سره لوی کړو نو چې مونږ یې لوی کړو خو زمونږ بچی وي نو مونږ له به څه بادشي والي پی نه اخېستل ښځې وله راغوښتلې چې کومو ښځو بچي خو د دنیا هغه ښځو بچي شوي او فرعون وجلي هغې چې چا به سینې ته اچولې د پی نه اخېستل دا خور یې ورته وایي د موسی علیہ السلام خور یره زمونږ په کندي کې یو ښځه ده او ډېره نیکه ښځه ده او چې کوم ماشوم غېږ ته اچوي نو هغه پی اخلي خواږه پی دلې رانولم دا نه و چې دا خو زما رور دی مور دله راولم وی راوله که نه نو مور پسې په منډه راله اله بېبې شابه ماشوم رور مې جالې او د چا سینه نالي او ته مې ورته خولې چې زمونږ کندي کې یو ښځه ده خواږه پی دي او هر ماشوم چې سینې ته اچوي نو خوري نو له په منډه لاړه نو چې څنګه وله لاړه او موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه خپله مور پی واخېستل قلارم شو پی الله وی ګوره داسې چل مې سره وکړو چې همغه خپل بچی مې درته واپس غېږې له راوستم بچ مې م که غېږې له مې دله خپل بچی واپس رانوسته او تنخوا م وله مقرر کړه چې دا زمونږ بچی دی پی ورکوه څونه تنخوا باله وي دونه باله زه تنخوا م در کوم جامې م در کوم او د موسی علیه السلام د مور او د کور ډېر لوی عزت شروع شو ولې وی د فرعون بچي له پی ورکوي د فرعون بچی له پی ورکوي رور هغه به په پروټوکول کې ګرځېده خلکو به قدر کو د هغې د مخه د هغې د قوم به خلکو قدر کو فرعون به وکره راته ما ته خپل بچی وښایه او کله به وی راشه بچی ځان سره راولې چې مونږ یې ووینو نو دا به لاړه شاهي محل ته خپل ماشوم به بوته موسی علیه السلام خدای پاک عجیبه ذات دی چې بچ کوي نو بچکولی شي که نه جواب راکړه چې روزي ورکوي د دشمن په کور کې ورکوي که نه ورکوي د دشمن کور کې پاللې کېږي د دشمن خو خيار ماشوم دی نو یو ځل د فرعون په غېږ کې ناستو نو چې غېږ کې ناستو د فرعون دا ګیرې ونیوله او یو شق یې ولې لاندې ورکړ بس هغه ښځې ته وایي راشه که نه همغه دی چې زه دې یارېدم او ته وایې مونږ دوی که راشه وګوره ماشوم دی بېوقوفه ماشومان خو د هر چا نه ګیره نیسي چا نه سر نیسي په چا چپونه لګي نه 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 دی خو ستا سر ونه نیوه او زما ګیره نیسي دا همغه دی خیر ته ویارې فیصله په دې وکړه چې داسې کوو چې ته وایې دوی پوهېږي او زه نه پوهېږي ښځه ورته وایي نه پوهېږي ماشوم دی هغه وایي پوهېږي په قصې دیکه راکړه وی داسې به وکړم فرعون وایي چې ورشه سره لالونه راوړئ یو پلیټ کې ورته کېښودی او بل سرې سکروټ کې راوړئ په پلیټ کې ورته کېښودی اوس به وګورو چې دې لاس کم خوړي که لاس لالونه نه وړي نو دا پوهېږي بیا قصدن زما ګیره نیولې د همغه ماشوم دی چې زمونږ بادشاهي به اخلي او کنه لاس یې د سکروټ پرې راوړه نو بیا به نه پوهېږي نو چې موسی علیه السلام ته کېښودل ماشوم خوار شي له لاس وړي نو لاس یې نیغ لالونه راوړه نو جبریل علیه السلام وله لاسونه واخ سکروټ یې وله راوړه یو د مرګه بچ شي یو دو پښتانه وایي چې د ډانګ د پلان مخې له راشي نو کم خوا به منډه وی ډانګ لکه نه نو د مرګ او د سکرو مسله پکې راله نو د سکاره خلي کې معمولي غوندې ګوته مو ته وسولي خیر ده خو چې د مرګه بچ شي قرآن شریف کې الله فرمایي بچ مم که روزي مم ولا ورکړه د دشمن په کور کې خپلې مور ته مې واپس کړه چې مور پې خوشحاله شي نو روزي رسان رب العالمین رزق د خدای په لاس کې دی یو سړي چې د یو کاڼي ومند کاڼي چې د بره تلي غرونو وطن ته په دې وړي کې خلک دي یو غر کې کاڼي ومند ډېر ښایسته ښکلي او واقعي کې دی غر کې او یا په دې سیندونو کې تاسو وګورئ نو بعضې پکې ډېر ښایسته ښایسته ښکلي ښکلي کاڼي کاڼي روچت که چېرې دا خو ډېر مزېدار کاڼي دی المارۍ کې به کېدم شیشه کې ډیکوریشن پیس به شي یره ویله المارۍ کې کېښود په شوکیس کې
چې مېلمانه به مراتل نو کانې به وته خاو نو دا کانې به لکه څنګه خپل کانې ټول مزیدار نو یو ځل مېلمانه راغلي او کانې وته خاو نه کان چې 10 کانې د مکه لراوي پرشلا چراغ پریشان خو چې خدای کانې مکه لار مات شو دا کړې شو او چې کانې ته وکتل نو دا کانې د میند چنجیر وته کانې د من ګور په کانې کې دن روزي رسان سوک الله یو مرګري خبره کوله چې مرګري په کوټه کې اوسېده پاتې کېده نو د وو د لاهور د کوټې نه راتل اورته په هوایي جهاز کې نو چې څنګه ایرپورټ ته لاړ او جهاز کې دې کې ناشته ده نو د ماشومان نینې ولې د پلان را واغشت دا ماشومان خوروانکاري غنینې به خولې مو داسې به بره وشته را وشته نه غانې یو نینې دې پوزې ته لاړ چې پوزې ته لاړ چې ګوتې وردن نه بیا غنور برشوا چې دې لټوله نور برشوا ماشوم چې کړې خدای وسوک جس کوته ساري دي نشي نو دې پلارې دې مور ته وي چې دا څه کار دی چې دې اوس موږ هسپتال ته بوزو ډاکټر لا پدې سونه وخت لګي نو دونه سات کې د جز لاور ترسي نو نیمه غنټه کې رسي اوس موږ زو ایرپورټ نه هسپتال ته بیا نو بس نیمه غنټه کې لاور ترسي بس لاور کې هسپتال ته پوری بوزو دا دانه به درو بس ماشومه سقلار را قلار کو او چې څنګه وی بلاهور ایرپورټ پوس شو او تلو اسپیټال تلار کې مخبل بنگله خپل کور دی نو الته مو سامان کې خو چې اورګه کور کې سامان کېدو او اسپیټال ته ماشوم ورسو دا دانه ته روباسي او کور ته وردن نشو څنګه سامان هم کې خو دا دې ماشوم انټو شو کو او چې انټو شو کو هغه نینا تلاندې پزما کا پرې وتا او چې پرې وته نو چر کې رامن ډکړه غنینه او چې تکړه په خله کې واچولو تیرې کړه ما وی ګورا د کوټه رب العالمین د دې چرګې د پاره د نینا مقرر کړو چې دا ولا چرګ وخوري او نینا په کوټه کې و نو خدای والا د ماشوم په پوزه کې راو رسوله کوم رزق چې انسان د پاره مقرر کوم رزق قسم په خدای اقل رزق بوله خدای ورکړي زما خپل چې شمدید واقع درته وي یو ځل زمونږ دا غټ پول چې دی دا غټ پول د دې له د خرې رېړه ټرک والا ولاندې پرې وته بوګه خو د بیٹک مخه تناستو یو ډخ شو خلکو یې هو هغه دې سیډن وشو موږ نه منډه کړې یې منډه کړې اوس د خرې رېړه دا خراب کې د مخ کې او ټرک والے و نیغه په جنگلو د پاسه دې کندې ته لاندې او په تر وګورځول اصلي دې خدای بچ کو خلکو صالح کته صالح خوا ولاړو دې خدای بچ کړم چې ما هغه دغه تو کتل خرې رېړې تا دا یې پلونه ماتو دا پلونه ماتو او خراب او بو کې ولاړو او بیس کړي همره دا بو کې ولاړو او بس کې دنیا دې په تماشا شو او خلک مسؤل کې پریوت او بي وقوف ته لګیران دي بس کې یعنی الله بادشاہ غیر دغه وخت او مقرر کړو او دا وبو میانځي ولا مقرر کړو یو سړی ته بیا جوړه قصه وکړه دا بیان مې وځي کې یو سړی ته قصه وکړه یو چې دا خپل کې شم دی دوی په موټر کې روانو ډرایور چې دی نو هغه ستړی دی ټول ورځې مزل کړی دی چاله وای نو ډرایور ته مې وی چې لکه دا سکار دی چې هوټل سره ودرېګا چې پیاله چې مسکو تبم په مخلاص وبوا چې سنت اکسیډنټ ولشي ویخه وی دې درمیان کې د موټر وې دی کې او جال چې تبشته دی اوس پیر راغی داش چې دغه غاډي وو داسې مضبوط درځي او داسې مضبوطه چې موږ سپیخو مړ دی او غاډي به سونه خراب کړی خو دې ډرایور غاډي قابو کماله کو درو غاډي زبس وچ شو نو کو درو نو سپه روان یو تقریبا 200 کیلومتر مزل کې مو او کو هوټل راغی مې ودرې کړی هوټل ته څوک درلې دم کم وخت اسبه خو دې و چې د مونږ وانه وی چې ال هوټل سره سین ودرې دو او مونږ د غاډي نه پوښتنه ګورو چې کم ځای غاډي لګېدلې ده او سپیواله دي چې څنګه پوښتنه وکړو ناغه سپی د غاډي بمپر کې نخته او چې ودرې غاډي منډه کړې او چې منډه کړې هغه هوټل کې چې کوم کچرا خوراک مراد پروتي پاغون خطر خوراک شروع اها خدایا د دې سپیډ پلان دی وخت کې ال رزق مقرر نو خدای په وی آی پی موټر کې ولا راوړل رونو دلیل بنوایو د خدای خبره به منو ګډیر دلایل مو وایو نو د خدای خبره به منو او الله سوي وما من دابه في الارض الا على الله رزقها چې څومره
څومره مخلوق دې د دې ټول رزق زه ورکوم د دې روزي زه پیدا کوم روزي رسانه دې رزق د خدای په لاس کې دی روزي رسان الله دی او چې څومره د خدای مقرر کړی دا عقب خوري دغه نه زیاته نشي خوړې کته ته 15 منه اورک سو روډای کی او 2 منه چرګان درته کیږي او یو من در سره کبانم کیږي مختلف سيزونه او چې کم شی مقرر دی هغه بخوري والله کله هغه نه زیاته خوري شي دا غستا لپاره مقرر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حضور پاک مبارک حدیث تے رسول اللہ مبارک فرمائی بلکہ قرآن شریف آیت پر اتویم الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها چی کم نفس لکم شیل سون روزی مقرر دا الا بامری چی اغا اخری چی یو نوڑے روزی پا مخدز مکا پاتی نبامری الا بامری چی اغا اخپلا نوڑے روزی اخری او خدای پاک داسم کولی شي چې ستاد خلې لري او رسي او داسې کینا دنیا د اسباب وزیر تعالی لاس پیدا کړی چې منډه ترډه وې او ځان له بیره پیدا کې نه داسم کولی شي او دا غي مثال مورا یو سره هغه چې د مولا صاحب نه دغه تقریر ورو چې روزي رسان خدای وی خدای چې د خلې لري را دنه کړي کړه چې شخوان بم پیونه وا نو خدای کولی چې داسې الله کینا کنه نو اوس کور ناشته ولګه پرور وراله ولکه سوچ کوي چې دلته خود اوږي شمه ته بدل کوي دا بچي به خامخا راځي وي چې پر مجبورې به دورا شبارو ده د دریاب په غاړه بار یو جونګړه وا هغه کې ډیر شو او په دغه سوچ چې خدای دې خلیل دې نه وروړي نه بخره چې تاسو مر چې غل دي نو هغه غلا کړي وا چې غلا کړي وا شپه دا او پنځول شو باران شو دیرالل چې دا غلا تقسیمو چې وې کتل جونګړه د پاغه جونګړه کې وردن نشو چې باران ندان بچي چې جونګړه کې وردن نشو چې وې کتل سړی پکې اوس پروت دی خدای پاک دا سړی څوک دی چې شونټه و تبل کو سړی پروت دی غریب داسې دی چې بس د کارو ته دی اوس دغه سورہ دی ډوډۍ نشتا نو بس کې نه ډوډۍ خوري ادا غلوغه بچاغه مرګرو ته و چې دا سړی خدا سره دغه چې نه جوړه دی یار څه چل دي مری او که سبا چې ته مونږ پغلا کیونه وی شنو دا بم په مونږ تینې کې دا ډور تاسو وجلې دي خدای بندري ولګه ډوډۍ ولا ورکو ته ډوډۍ ورکړه چې رقم ډوډۍ خورا ډوډۍ کوم دی اخو چې خلیله به خدای را راسه اخره کې ادا غلوغه سردار وای چې دا سړی یخنی شوی دا او دلس نرم شي په خول غواړي الوی ولا په خکل ام نخري الکه وی اور وته بلکې چې ګټي ګرم شي اور وته بلکې ګرم یک بیا خو بیا نخري ادا غلوغه سردار وی دا کار کو چې داخله ولا وازو په زور دا سروي نه سروي چې نه جوړ شي کنه او خوراک نه خوري دا مالک ولا په زور په خله کې وردان نه کوي وی چې لګي جامع وړي په خپل بټک شي نو دا خله ولا په زور کولاو او په زور ولا خوراک ورکاو کله کې جامع وګرځي دي بیا په خپل خوري خدای اوس خلک څنګه کولو کو نه چاړې دی کو دکړي شونډه ولا اوچته کو چاړه ولا خلک کې منډي کې دا غاخونو له زور ور کو دا خلک ولا کو او چې دا چلیو کده په خندا شو چې وی خندل هغه دغلو سردار او استاد خدای به خو ما سره کوتا کوتا کو دکړي اوس دې اوس ته ډېر په ډاډه یاړو دا ما زیګر دی وو چې ته په مخره کې کله د ګرمو اور د تبلو کله د یا خوراک په کله ګرم کله نرم او په مونږ پورې خنداګانې کې په ټیک ټاک یو نه غوړي ورېګه چوسته برابر هغه ته په قلار کې نه ما خدای سره دا وعده کړی و چې خدای ترسو دې خدای دې دې ورو شوان به ام په نوام نو ځکه مې نه خوړه او اوس خندار علی کمال خندان نه راغلی کنه نو تاسو دا انولای د په داخله کې را مندل زمارو یقیني خبره ده زه خو به پټیو کارم دا مرګه خو پټی نه کړی زه خو په دکان کې کینم کارخانه کې به کینم دفتر کې به کینم دا لږه پیسې شی وګټم نو دا ساوی په کوم دفتر کې ناشتي د دوی کم ځای ټلیفون ته ناشتي دا دوی دا کم ساوی پاکستان دا هیلث سیکریټری دی یا د تعلیم ډایرکټر جنرال دی روزي خدای ورکړي روزي رسان الله دی او چې څومره مقرر کړي دا اوس موږ له لګه مقرر کړو بشیر جان دا ډیره
نو موږ سره ولې په وځو دا کلمه ویل کله کم اخره دی وي دا کم ولې اخره چې خدای راکې نو ولې اخره چې څومره راکې هغه امر به اخره ما یو شی پکې شته ګوره ښا هارون الرشید بادشاہ له یو پادری عیسائی پادری راغی نو هارون الرشید بادشاہ ته عیسائی پادری وای وی بادشاہ سلام استاسو قرآن کې تاسو وایي چې ارسشتا وی او بالکل زمون قرآن کې ارسشتا نو وی د طب او د عیسائی پادری طبيب او حکیم د دې طب او د ډاکټرې اصول پکې شته او کې نشته دا راته وخایا تاسو په قرآن کې هارون الرشید بادشاہ یو عالم راو وی دا عیسائی پادری دی او حکیم هم دی او دی وی چې ما ته په خپل قرآن کې د طب او د ډاکټرې اصول خایا مولانا سے بتو اشتا کنه وی سدي په قرآن شریف کې الله فرمایي چې کلوا واشربوا ولا تسرفوا خوراکم کوي سکاکم کوي خو ډیر نه لګ کوي او دا حقیقت د ماته یو ډاکټر په خپل وي یو ډاکټر مته یو ما نو ماته مولانا سے چې څومره خوراک خوري په یو ځل یې مخرا لګ خورا سار لګو خورا بیا خیر 9 بجې بیا خورا یو 10 بجې بیا خورا 3 بجې بیا خورا مازیګر بیا خورا دروازه 15 د شپږ د تقسیم د خوراک او په یو ځل میده مډا کوا خېټه مډا کوا لګا خورا دا رنګ یو بل لګي اسکا په یو ځل ډېر ځاته مسکا ناغه حکیم وتوي عیسائی وی قسم دی چې تاسو قرآن کم اصول خولې دي او په دې اصول یو انسان عمل وکي نو د اس قسمه طب تو علاج تو ډاکټر ته ضرورت نه راځي نو بشیر جانا ګورې دا یو ټکی پکې واورا په یو ځل بډې نه خوري لګا بخوري لګا او بیا وتا حکیم وای تاسو پیغمبر د طب متعلق څه ویلي دي وی د پیغمبر علیه السلام د طب متعلق دوه خبرې کړې دي یو دا چې المعده حوض البدن د انسان د معده د بدن ټینکه د ټینکه حوض بخلک صفا ساتي کې بنه ساتي معده به صفا ساتي حوض د خلک پاکي او ورچي پلیت ګنده ورته نه چي مې ته پاک او صفا خوراک ورچي حوض بډیر ځات نه ډکه ونشليږي غاړه ونشليږي او به توی نشي مې دا بډیر نه ډکه او د حوض نه نلکی خوري شوی دي غیر چا پیر حوض پاکي نلګو کې بس صفا وبدي چې مې دا پاکي نه پرګونو کې بس صفا خوراک راوړي او زمون پیغمبر یو دویمه خبرم کړی دا هغه دا چې الوقایه خیر چې د علاج نه پرهیز بهتر شی دی واقعي کې یو سړی د بلډ پريشر بیمار او دې دروازه لس ګولې سار او لس مقام پر د مال کې د غوړونو پرهیز نه کوي دې به ټیک شي چیرې د شوګر بیمار دی دې خله شوګر ګولې خپل ته کې لګیا دي خطر سکولم خوري او غوځالم خوري او غولم خوري او ما د خواګم خوري کوم دی جوړيږي او کله صرف او صرف پرهیز او دارو نه کول نه بیا جوړيږي یاره استاد پیغمبرم کې د طب متعلق اصول خولې دي چې په دې اصول چې عمل او دل کم سید نه دی مناسب او دا غیر پرهیز او سب بچره نه جوړ نشي نو دوه خبرې شوي یو دا چې روزي د الله په لاس کې ده او چې څومره چاله مقرر کړی دا په کوم ځای کې ولا مقرر کړی دا اقا روزي بخوري هغه نه زیات نشي خوړی او دویم دا چې پرهیز خوړلو کې او خوړلو کې اسراف باندې کې زیات باندې خوري د ډېرو قیمت شی باندې خوري کله بخوري همیشه باندې خوري اسرافونه په خوراک کې بم نه کې او پسکاک کې بم نه کې نو صحت بدیم خي په سنت او عمل او لوی خبره په سنت او عمل دا غوري چې الله خوشاله شي الله رسول خوشاله شي نو خوراک کم او دا یقین ساتل چې روزي رسان خدای دی رزق به خدای راکړي دا خدای اسباب له دکان بکې دا خو اسباب دي زمکه بکاري نوکری بکې مزدوري بکې خو یقین په دې نه ساتي چې دا روزي په دې کې دا یقین په 50 ساتي دا غي فائدہ بسي دا منځ وخت شنو دکان باندې مې په دکان یقین نشته ورګ خپل منځ لازم دا منځ ټیم دی خپل وخت دا یو څلور رکعات مخکې نفل کو بیا خپل فرض منځ کا بس او کچرته د مور ضرورت شو د پلار ضرورت شو هغه لمنډوي بندوي دکان د بل مرګري ته اجت پېښ شو په دکان او په کارخان بعد خلک یې سار چې ودی تر ماسوته نه پورې پکې ناشتي مونږ مور پسې پری دي د یار دوست ملاقات مور پسې پری دي د مور پلار خدمت مور پسې پری دي غم خادم مور پسې پری دي ولی چې دکانداري خرابېږي چې کارخانه نو یقین په دې مساته دا د رزق مور نه ده رزق خدای ورکړي
دا ظاهري سبب د استعمال وا او پکې خدای مت پرېدا رسول پکې مت پرېدا یار دوست پکې مت پرېدا د مور پلار خدمت پکې مت پرېدا موږ پکې مت پرېدا دا ست اصول شو رب العالمین دې موږ له حلال روزي راکړي ډېر روزي دې خدای راکړي